دفتر یې سوځئ موږ پسې واخیستله موږ هغه رقم ایجنټان نه یو موږ درته وایو چې بسم الله کړئ ور ویې سوځئ کوم ځای سوځئ هغه مې هم خبره کړې ول چې لغړیان راغلي ول د ډي سي آفیس یې سوځئ موږ پسې واخیستل ستا خو کاروبار سره شروع دی دا ګیټ کې تړلی دی پر چور لار د ډي سي ځای خلاص دی پر چور لار کاروبار روان دی او خبرې په موږ پسې را کېږي وایي دې خلکو پاسپورټ سوځئ په هغه ورځ چې سرکار فشار نه وای کړلی په والله که د ډي سي دفتر لیدلی وای یا د تاڼه لیدلی وای یا د هغه د مور پاسپورټ دفتر لیدلی وای خلک دې مذاق نه بولي موږ د دې غیرتیا څه نه یو دلته ناست موږ د دې ولس د وینو د بهېدل نه غواړو موږ دلته ځوانان شهیدان نه غواړو که چیرې شهیدان وغواړو دا د الفاټیز ناست دی ولس ناست دی اوس فیصله وکړئ که موږ کور ته ولاړو موږ د خپله پلار و مور نه یې پیدا اوس فیصله وکړئ که فیصله هم نه وي تړیان ناست دي پر تړو خوله د باده ډکې چرڅه یې وویل هغه وویل موږ به تړیان ته ټیم نه ورکوو زموږ دا ولس دا الفاټیز کومه اختیار زموږ اختیار د دی دی چې کومه فیصله یې وکړل موږ در مخه دی زموږ سره ملګري چې پر هر طرف روان سو که دروازې باډر له ځي هم که کیلې له ځي هم که بازار له ځي هم پر هره خوا چې ولس ستړی سو ولس در په دره سو چې پهلوان اکا وویل چې خلک لږ معلومیږي لږ خو په دې دي چې موږ د ستړو ځای ته نه یو ورخلاص موږ د ریاست و کرنکو ته نه یو ورخلاص چې د ریاست د ملګرو څخه کرنکې راوکاږو ولس ستا اوس اعلان وکړئ چې په لکو انسانان راوځي که نه راوځي ولس په دې ستړی سو چې 5 میاشتې پر روډ موږ تقریرونه ورته وکړل وینا مې ورته وکړلې عملي قدم موږ نه واخیستی عملي کردار موږ نه وکړئ دا زموږ هغه چې موږ شروع کړی دی لکه موږ چې سیاست کوو زموږ پاټیان چې سیاست کوي 40 کاله سیاست وسو موږ یوه صوبه یوه ضلع ځان ته نه ده راولې نو به که موږ په خبرو کېدای موږ به باډر وختي لا اوس خلاص شوی وای راسئ دا ولس انتفاق سره وکړو دا زموږ الفاټیز فیصلې وکړو زموږ په وطن کې دغه کیسې چالو دي چې موږ روډ ایله کړی دی موږ ترانسپورټ ایله کړی دی که لوډ موټر دی که خالي موټر دی موږ ایله کړی دی زموږ په وطن کې څوک پیسې ژوندي اخیستل غړي په بدنامه دی ولې چا نه دي ویلي په دې وطن کې ولې ډریور اواز نه پیلاوي ولې ترانسپورټ والا اواز نه پیلاوي چې څوک یې په پیسو بیایي څوک له غړۍ بدنامه کوي هغو ته دې مخ ور واړوي زموږ خو نه خیمه پر روډ ولاړوي زموږ خو به نه د کلي و شاته لار بنده کړې وي موږ اجازه ورکړې ده خلک چې پیسې چنداخي خلک چې زورور به ځان ته وایي هغه دې په خپله د هغو جواب وکړي موږ د دې سټیټ د طرفه زموږ د الفاټیز د طرفه و هر شي ته زموږ د خوا ورته اجازه ده که د ورځې ځي که د شپې ځي موږ هیڅ شی نه راګرځوو خو صرف دونې به ورته ووایم چې د کلي څه بیا د دا خوله پورې پر دې علاقه مه راځئ نور ته یې پوپ را لاړ چې ځئ پر هغه لار ولاړ شئ کور مې ودان یو جان مننه وسلام